یا خدایا پاکه دا ساده ګل څه کوي چې په دې کوټه کې د قیامته ناست دی ساده ګله بچی راوځه بچی څه چل دی بیبي چغې دې شروع کړي دي څه چل دی نو ته په دې کوټه کې څه کوې چې د قیامته ناست دی بیبي د سترګو لیول مې وران شوي ځانه مې سترګې تورولي د چا د قصده او بچی دا واسکټ او ټوپۍ خو ما تا له واده له ایښي تا خو اوس واچول دا ولې په دغه ځای کې مې دماغ کار پرېږدي که نه بیبي وایي که په تېرو مزاوران راشي نو څه او پس د مرګه که جانان راشي نو څه واده به راله یا کې یا به نه کې او واسکټ دې په بکس کې زوړ کړو یا بچی ولې دله نه کومه دا خو څه بار باد دی ستا به دومره نه بیبي د نیکۍ په کار کې تادي په کار ده را پنجه شه د چا د قصده بچی هغه څښا په څښا کوي که نه څوک به دې د نظره کي ځان به دې نه پاکولی بس نه نور دې خلکو ته ښیمه چې ساده ګل څونه ښایسته ځوان دی د چا د قصده زما بچی دی په ښایسته باندې څنګه بیبي څه دي راته وایي چغې دي راته والې بچی تاسو په خبرې چې ما خبره هم رانه هېره شوه هغه چرګه کړکه شوې ده نو بس مستلې به مې انډې به دې راوړې ایسته یې لی لکه نه نه لاړ شه انډې راوړه صحیح ده ښه وا چې بچي راوړي که نه د خیره بس صحیح ده زما به پکې قولنګي بانګي صحیح ده بچی خو که نه په 300 روپۍ درځن دي ښه بس 200 دې واپس راوړم که نه او دوکه دې نه کړي ښه نه مړې څوک مې نشي دوکه کولی بیبي ته راته صرف 5 وخت مانځه کې دوا کوه نه مې شي د نظره کولی بیبي ما له سترګې سله تورې کړي ته راته صرف دوا کوه الله دې مړ الله دې مړ لاړم او سترګې به هر چا تورولې نو یا په دې د لمالت کې زه په ګوته شوم او سترګو دې سترګې رانه یوړي زه به د سترګو پسې سترګې ګرځوم تلکه د خدای مسلمانه دا خو ساده ګل دی په والله چې او لکه د خوراکو سرسري یاره مخې ته ولې ورځم مخې ته په داسې غوښه وتاوېږم او خدایا په مینا باندې نه پوهېږي نادان دی ساده ساده دی زما جانان دی ساده ساده دی زما جانان دی دا جوړ ما یادوي په دې لوبه کې د چا د قصده دې کې به تور بچي دې بل کې به سپین بچي او دې بلې کې به برګي په توکل باندې ویمه د چا د قصده ای ساده ګله یاره که د خدای مسلمانه دا دې د ځان نه څه جوړ کړي څونه مزه سره کوي یار دا مې د واده دی که نه نه مړه یاره په ایماندارۍ که نه دومره مزه سره کوي چې راته ویلې نه شم را پنجه شه د چا د قصده بس بازار ته تللی یم او دا راله په پېښور کې راله اخیستی دی نه مړه نو د خدای مسلمانه پېښور خو غټ ښار دی که نه په پېښور کې کوم ځای کې په پېښور کې په چترالي بازار کې په بلال مارکیټ کې په د پسدمانان څه میلاویږي که نه نو د خدای مسلمانه نو ته زما ملګری نه یو ولې نه یم نو خو یو مال هم را پیدا کړه که نه بس چې بیا لاړم پېښور ته بیا به درله والم خوښه نه چې دواړه یو ځای لاړ شو بس لاړ به شي چکر به ووم که نه مړه بس دواړه به یو ځای چوري او مزه هم کوي مړه ښه زه تللی یم بازار ته بیبي ویل انډې راوړه چې چرګې ته کېږي نه مړه نو انډې وړې کړي تا او کړي ته بس ټیک تا که نه مړه ته څه کې زه زما تورو کره زما د چا د قصده بس صحیح ده ځه ښه ساده ګله بیا به ګپ لګو ښه خوره په ایمان کې دې پرېږدم انډې دې شپږ دلته اوس کړي او یوه دې په لاس کې واخیسته ما انډه راوړه کړې دې ډاګې ډاګې تریوان په ایمان چې په لینده دې وسولم یاره که د خدای مسلمانه ګوره غوزار ونه کړي خوره انډه راکړه بیا ګزار نه کوم ګنې په ایمان چې دا خور دې ولم نو بس ټیک ته که نه انډه در کومه راشه مړه بله ګوته ورسره کوم ساده ګوله واله خوره خدای دې بېخو باسه سل اوس کړي یو انډه راته پاتې شوه د چا د قصده ولې مې راته جواب ورکوه یا خدایا پاکه سهار شو مازدیګری شو ساده ګل بچی مې رانغی یا الله زولې کې مې خیر راواچه بیبي سلام علیکم وعلیکم سلام بچی رالې انډې دې راوړې بیبي ده واله هله دا خو یوه ده بیبي په لار کې راسره خور میلاو شو که نه او 15 شپږ انډې م رانه وسکلي او بیا رانه یوه انډه وتښتوله نو چې ماتې واپس غوښتله نشته رانه هغه نورې ماتې شولې
بیا بچي تا ته ما نه دي ویلي چې د دې خوراک ورسه مه ګرځه دا ښه د لاسه خو تا ښه ده ورځ ونه لید هر ځای کې دې دوکه کوي بیبي نو زه خو اوسه نه ګرځم د چا د قصده خو به چې راپسې راشي او په لار کې مې ګیر کړي نو څه کې خیر دی بیبي هغه د خوراک خور خبره وایي د یو ساز کې نه وایي دریاب سازېږي دا ورته کېده خیر دی بیا دې د خوراک خور نوم واخیستو تا ته چې ویل چې د دې څه نه مه ګرځه او ته بیا نوم ولې نو خیر دی که نه بیبي نو نور به اوسه خیر دی نه ګرځم ته مه خفه کېږه خو چې د مور څوک نه مني دغه ویلي ته به کله وکارېږي بیبي خیر دی دی به ورته کېده ځه دا واله زه ورسره نور نه ګرځم ځه یو خدایه پاکه سادهګانو سمې عمر دی ویم د دې خلکو را لاسه په غاښ کې د کټ خپه نشم والی او دا چرګ مې راغشتې وختي داسې یو یخ پخ شو اوه سیټ ته چېرته کینو ورته هغه دی چیتیا د سادهګۍ ته دې راغلي ته څه کله یو ځای ته پټ ودانګې کله بل ځای ته پټ ودانګې د چا د قصده په ایمان کې دې پرېږدم سادهګلې سادهګلې غوزاونه کې د خدای مسلمانه څه کې غوزاونه کې ته خو زما ملګری نه زه ستا ملګری یم زما تا سره نه لګي ولې زه ستا نه خفه یم نو په څه خفه یې په دې خفه یم چې موږ یو چرګه خرڅه کړه د هغه چرګې په پیسو باندې موږ ځان له انډې راوړي موږ دا بله چرګه کړه کړه دې ته به یې کېدو هغه تا زما نه وسکلي او سترګې رانه ماتې کړې دي نو د خدای مسلمانه زموږ د مشرانو هغه متل دی وي انډې چې څوک څکي که نه ابه د ملا نه مضبوطي دا ما ته ګوري نه د ملا نه مضبوط یم نو ځان په خپلو پیسو واله د چا د خسته او بې څکه نو د خدای مسلمانه ته څوک یې او زه څوک یم زه زیمه او ته تې نو ته زما ملګری نه نه زه ستا نه خفه یم ما ته مور قاریږي وي د خوراکور سره مه ګرځه وایي چا څه به دې په غم واړئ ها دا دومره زر د سترګې بدلې کړې او لکه ته د مور خبره منې او زما نه منې نو مور به هره خبره منې خوراکوره مشران وایي مور او پلار چې درته کلي وایي چې د مسلمانۍ نه واوړه نو دا خبره به یې نه منې او نور چې درته د دنیا په مخ باندې څه خبره م کوي ښه به ورته کې ومنې به مور او پلار نو د خدای مسلمانه ستا خبره خو صحیح ده خو زموږ د مشرانو هغه متل دی انسان چې کله شپېتو کاله ته ورسي که نه د ده دماغ نه د ده دماغ د ماشومانو شي نو ته اوس د مور خبره منې او زما نه منې یاره څه خوراکوره که دماغ یې د ماشومانو شي نو زما خو مور او پلار دي که نه زه خو بیا خیل ساتم یاره که یوازې ستا نه دي زما مور او پلار دي خو کله نه کله خو د یار دوست هم منه که نه مړه بس زه تا سره روغه نه کوم زه ستا نه خفه یم ولې روغه نه کوې بس نه کوم در سره ځانو چې ته روغه نه کوې که نه نو ما سره مال دی ما سره دولت دی تا سره څه چې ته روغه نه کوې خوراکوره په مال او په دولت باندې دومره مه لازېږه ستا څه به څه مال او دولت دي دا تا سره چې څه مال خال دی څومره دولت دی رضا دومره په ما باندې صرف قرضونه دي ویم چاته ونیوې څنګه چاته ونیوې د چا نه قصده ښځه نو مړه بس ملګري مې نه ظالمه شیطان خفه کوو او والله رضا کوو چې دا روغ وکړو نو په دې خبره مې بس ومنله که نه چې انسان مخ د خدای د نوره دی ای شاباس یاره تر غاړو ځه خو هوښیار خو بس زموږ دپاره قمقل شوي بیبي به هم نه خفه کېږي دا شي ځو راځه بس بیبي ته یې نه ګرځم ورسره واه 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 اوس یې خوند وکړه لوکو د خدای مسلمانه څه چل دی د چا نه قصده د خدای ظالمو دی لږ ته ګوره چرګ دی چرګ وي چرګ چرګ خوري نو بس الله دې د هغه نصیب کې خوراکوره ته اوس ولې نشي ټینګېدې د خدای مسلمان زموږ د مشرانو هغه متل دی وي هر څه په قسمت میلاوېږي او د وریجو غویې ته به لار نیسي به د وریجو خورۍ ته به لار نیسي دا خو چرګ او ډوډۍ ده د خدای ظالمه دا د وریجو نه زیات طاقت دی چرګ کې دی خوراکوره په پردي نصیب کې به لتې نه وې دا پردي نه دی چې ما ته ورشو که نه نو زموږ قسمت هم ورسره یده چې پې ورځو بس نو څه ورسره کوو داسې کار کوو که نه چې ملګري ته ورسره جاغه واچوه او زه ور پر بل طرف راتاو شم خوښه یې نه ده بس نیم صحیح ده ستا او نیم زما بس صحیح ده د الله په توره به یې نیمو بس صحیح ده درته به داسې ده پردي خان خیراتي کې د چا نه قصده څه کې لکه ولې ته په سترګو ړوند دی چې چېرې خورم ګورې نه نو تا د چا نه تپوس کړی چې د سادهګل په علاقه کې شخوان وې دلته خو زما د اجازت نه بغیر مرغۍ پر نشي والې د چا د قصده اوس به زه تا نه تپوسونه کوم چې دلته چرګ خورم تاسو سورونه وئ موږ شپږ چې شپاړه شي نو زما به څه وکړي لکه داسې معلومیږي ستا والو تاړه شوی دی دا پته خو به په میدان لګي را پاسه وال مه کوه وال مه کوه ظالمه وال مه کوه د چا د قصده بس دلته به ورته کښېنم دې ځای نه ښه ځای نشته دی
واه 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 صدقوني واه وانا توبي وانا يا ظالم وای هغه چرته یوړه دا کوم ځناور پې راغی خدا خیر دې مې هم دله سم ګوښ مال کوړې دا لږ ځای پکې پاتې شو دا به ساده ګل له یوسم ځکه چې سم ظالم والي وکړل قره په کوم طرف لاړې قره وای اډوکی مې ماچ وای ساده ګله خدای پاک دې هر چا ته ستا غوندې کې ارام ورکړي هندو د یاد لپاره غټه غوښه خوړلې ده د چا د قصد ده ویم منم دی په والله چې دونه وال دې ورکړل که نه دومره وال چې راته ویلی نه شم او که نه چرګ دا څه چرګو ویم ستا دوا پکار ده پرېښې مې دله نه دی غون مې دله خوړلی دی هغه زما حصه ستا حصه مې پرېښې دا دی سانګ مې دله پرېښې سانګو او غون طاقت پرې سانګ کې را جمع شوي دي خدای دې تباه که قره وال مه وخوړه او چرګ ته وخوړه د خدای مسلمانانو زه ستا ملګری نه یم د چا د قصد ده ته غم مه کوه چاته وایم ده ونیسه دا ډېر خوږ ځای دی په چرګ کې ګوره ښه چې تا ما ته ویلو صرف په دا ما خوړلو او نور غوند چرګ به تا خوړلو قره دم راکې نشته چینچي رالې وکړه کور ته مې ورسوه نه مړه زه خو یم پینکوش بدلو کوم چینچي دلې وکړه پاسه چې زو شاخه پاسه راځه راپاسه راځه وای داسې یو ورځ به راشي چې د دې نه ښه خوراک به در باندې وکړم راځه خیر ساده ګله زه خو تا پسې درتلم ولې خیر خو دی هغه ستا ملګری نه دی قراقورو هغه هلته خانانو ګیر کړی د برکلي خانان سیده اسلم خانو هغه ناظمه په غلا کې ګیر کړی دی ښه بس زه خو کور ته روان وم خو ځه بس زه پسې ورځم ته ځه بس ما خبر کړې که ته اوس ورځې او که نه ورځې زه دنه لاړم سلام علیکم تاسو کې دقه چل دی اسلام علیکم د چا د قصد خو ځه کور ته به نه ځم که نه لومړی به په دې ملګري پسې ورشم دوست مې دی حق یې دی رمنې قره غم مه کوه ساده ګل رالې د چا د قصد اخلاقي وای بیا باندې کوم کنه توبه کنه وای زمین د مشرانو هغه متل دی کنه وی خو مرغۍ دا ورګیریږي نو چې ګیره شي بیا دواړه پونه ګیریږي وی وخه سمې ووهه توبهګار یې که بالکل او دې پکې تلامتونونه هم کوي ویم چوکۍ پې ماتې کا وای خان جی السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر دلمیا څنګه لجی خیر دی ټیک ټاک طبیعت دې ښه خیر دی څوک یې ته زما ساده ګل نوم دی د چا د قصد او دا ټوله دنیا مې پیژني نو زه څه خدمت وکړم زه دلته راغلی ستا د حجرې ته دلته زما ملګری دی قره هغه تاسو په څه کې نیولی دی خره ستا ملګری دی زما ملګری خو غل دی جومات نه شیشې پټې کړي دي غل دی او که نه زه په ده پسې راغلی یم چې دا پرې د غریب سړی دی خیر دی غریبي خو منمه خو خورې یې داسې کار دی چې د جومات نه شیشې هم پټې کړي دي یو پي ایس هم پټ کړی دی او بیټرۍ هم دې پټې کړي داسې ته راسې سړي سره دوستانې کې یاره خانجي ما ته خو د دې خبرو پته نه وه چې د دومره غټ کیس کړی او بیا د الله د کور نه شیشې پټې کړي په هغې کې خو ماشومان د قرآن سبق وایي او دلته یو 20 شیشې وړي دي داسې خبره ده چې داسې خلکو سره دوستانې مه کوه او زه دې له سره پرېږدم نو همدقلته به یې تړلي د دې قراقر سره خانجي زما لګیم نو خو زه د بچو د مخه رالم واړه بچي دي او د کور نه شپه هم بار کړی د خانجي خیر دی نو دا کلي والې هم نه پرېږدي او ټول ما ته شپه ورځ په حجره کې ناستې وي دا غل هم ګیر کړی دی او د خلکو نه همدقه غلاګانې کوي بس خانجي چې تی وغواړي هر څه کېږي خیر دی رقم پې وکړئ نو خبره خو دې ټیک ده خو دا لکه عبدالله را پرې نه ده ری وله دې خوا صحیح ده خانجي ری وله خو راځه
وای زر کاکا نه وای وای شکر شي په دوانې پړه باندې زره خو برات پیښ کړي د ټولو مه کوه غلاګانې ټولونه بیا د خدای نیکبخته ټول عمر هم د ګناه کارونه کړي دي مه خوله وازوه نه ودرېږه ساده ګونه ته او زه قره زه که ما ته پته وی چې تا د جومات د شیشې پکې او یو بیسې پټې کړي په ایمان کې زه راغلی وی چې څوک د غل سړي ملګرتیا کوي ضمانت یې کوي د هغه نه بل غټ غل نه وي ډېر ملامت یم قره خو پته راته نه وه چې تا غلا کړې ده خولې چینګه مه کوه قره خو دې داسې په سر کړی ته که پاکستان کې دې غټه کارنامه کړې یا چېرته غټه کیمي ای خدای دې بېخ وباسه د چا د قصده د جوماتونه څوک غلاګانې نه کوي ډېر غلط کار دې کړی قره خو خیر دی ناظم چې واړه بچي دي پرېږده یو خبره ته کوم ساده ګله ډېر ښه ځوان راته ښکارې ستا د مخې پرېږدم خو یو شرط په دما منې بس شرطونه دې وایه د چا د قصده ناظم صاحب لومبی شرط مې داري چې دله بوټي به راته ښې دویم شرط مې داري چې دله مرغۍ به راته ښې او دریم شرط مې داري چې دله سړی به راته ښې او که دې راته ونه ښو نو والله په بالله چې د خپې نه تام ځوړندو بس بالکل دته یې ښیو ساده ګونه استاد په خدای باور کېږي په ما مه کوه میګا مې غونډه شپه دغې چنۍ ته تېره کړې ده او دا راسې کې روټۍ مې مې راخوړې دي خدای دې د لوږې مړ کړه قره خو که ما دا سوالونه غلط کړه په ایمان چې ایمان در سره تړي وایه راته خبرې ډېرې مه کړه سوالونه راته ټیک بس کوه هرې ویې راته به ناظم صاحب دا دله مرغۍ چې کومه ده که نه دا مړز دی د پټي په یو سر کې ورته جال خور کړي او په دې بل سر کې ورته کش وکړي هېڅ ته په هغه سر کې ګیر شي یاره دا خبره خو ټیک ته دویم سوال وایه دویم سوال دا دی ته چې دله بوټی یادې دا د کور بوټی دی خو ګوره مې ونیسي خو ټول عمر یې خپل زور په بیې ورچولي یا چېرته په چوپال باندې خوري یا چېرته د توت په بوټي کې یاره دا خبره هم دې ټیک ته یار مخ کولوه درېیمه خبره اوس کوه درېیمه دله سړی دا قراقور دی که نه څنګه دا د سخر کره اوسېږي